عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. دا موږ او تاسو د قرآن عظیم الله جل جلاله د کتاب ختم دا شوی دی او د آخري درې سورتونه دا پاتې دي. د هغې په سلسله کې موږ او تاسو دا ځای راجمع شوي یو. زموږ او ستاسو دا راجمع کېدل دا دلته یو خادي نه ده، بل سره راجمع کېدل نه دي، بلکې دا د الله جل جلاله د کتاب ختم دی. دې ته موږ او تاسو راجمع شوي د خپل ژوند د بدلولو فیصله نن دا ځای کوو. دا د الله جل جلاله دا کتاب زموږ او تاسو په دنیا کې امام شي او موږ او تاسو د دې مقتدیان شو. په غم کې زموږ او تاسو د الله جل جلاله کتاب، په ښادۍ کې زموږ ستاسو د الله جل جلاله کتاب زموږ د ژوند په څلېرویشتو ګنټو کې دا راشي. د دې لپاره دا راجمع شوي اهم مقصد یې دا دی. دویم مقصد یې دا دی چې د دې لپاره راجمع شوي یو چې دا څومره زنانه دلته څلوېښت ورځې حاضري دا وکړله او کومې زنانه هغوی چې ده نو دا سستیا په وجه باندې حاضري ونه کړله، د لحاظ هغې خلکو ته هم دا ترغیب دی چې انشاءالله تعالی باندې څه کال کوتاهي وشوله، آینده دپاره د نیکۍ اراده دا وکړو چې انشاءالله که زه آینده دپاره مرګ پرېښودم انشاءالله زه به بیا دې کې شرکت دا کوم، د خدای دا کتاب دا به اورم. بله په دې کې زموږ او ستاسو بل مقصد دا دی چې چاله الله جل جلاله دلته نارینه دي زنانه دي چاله الله بچي ورکړي دي، بچی دا ورکړي دي، هغوی د قرآن کریم په علومو سره دا سرفراز کړو. موږ او تاسو باندې د الله جل جلاله ډېر کرم دی او احسان دی چې موږ او تاسو دې ځای نږدې موږ او تاسو ته د الله جل شانه کتاب بیان شو. نو لویه فایده زموږ دا وشوه چې موږ پکې شریک شو. لہذا که چېرې دا زموږ نه څه دنه دا لرې وې کلي کې وې نو بیا به زموږ او ستاسو حاضري دا ګرانه وه. نو څومره نعمت الله جل جلاله وکړو چې دا مولوي صاحب د هغه ځای نه غریب راغی او د دې ځای د خلکو دا سوچ او فکر را وکړو چې موږ ته د الله کتاب بیان شي. هغې سوچ او فکر له خدای وجود ورکړو او الله جل جلاله کتاب تقریبا دا څلورم پنځم کال دی چې انشاءالله تعالی دا بیانېږي. انشاءالله تعالی که زموږ او ستاسو نه د دې په اورېدو کې غلطي شوې، کوتاهي چېرته نه دا شوې، زموږ نه په ویلو کې غلطي کوتاهي دا شوې، نو دا د رمضان مبارکه میاشت ده، الله ته به توبه وباسو چې الله زما دا غلطي کوتاهي ما ته معاف کړي. دا داسې میاشت ده بلکې چېرې په دې کې د چا بښنه ونه شوله، لهذا د هغې سړي په حلاقت کې روشک دا نشته دی. نو الله دې موږ او تاسو د خپل حلاقت نه دا بچ کړي او په دې میاشت کې د الله جل جلاله د اعمالو توفیق دا راکړي. څومره خوش قسمته چې ده نه دا زنانه وي دا پوره روژه د الله د کتاب سره مناسبت چې ده نه دا راغی او دارنګې څومره چې ده نه دا خوش قسمته نارینه چې هغوی چې ده نه دا د رمضان مبارکه میاشت د الله د کتاب سره تېره کړله. نو دا لویه خوشحالي ده زموږ او ستاسو لپاره. هېڅ مو زده نه کړو، نو غیبت مو ونه کړو، چغلي مو ونه کړه، د الله دې کتاب ته قدمونه راواغېستو، موږ او تاسو دې ته کېناستو، دا مو چې ده نه دا واورېدو، د دې دا اورېدل دا مبارک دي، د دې دا ویل دا مبارک دي. الله جل جلاله دې موږ او تاسو ته په دې خپل کتاب باندې د عمل کولو توفیق چې ده نه لاره نصیب. نو انشاءالله تعالی
دا به سالانه هم انشاءالله تعالی دغسې درس دا به کېدو زمونږ سالانه هم بیان کړو او رمضان کې هم چې ده دا کېږي او د قرآن پاک او د رمضان د یو بل سره ډېر لوی مناسبت دی نو دا مسلم مناسبت په بنیاد باندې الله جل جلاله موږ او تاسو ته د ویلو توفیق راکړو نو چې دا چا هم دلته کې قرآن واورېدو انشاءالله تعالی هغوی د خپل ژوند د بدلولو فیصله چې ده نه دا چې کور ته څه نه دا لاړ شي د کور زنانه دا مخصوصه کړي چې دوی د خدای کتاب دا وړي د هغې وروڼه دا مخصوصه کړي د هغې نارینه دا مخصوصه کړي چې دوی د الله کتاب دا وړي د دې وجې نه زموږ ستاسو هغه منظونه چې ده نه دا زموږ او ستاسو خراب نه شي زموږ ستاسو اعمال خراب نه شي زموږ او ستاسو نه بد اخلاقي چې ده نه دا ونشي معمولي عمل سره الله جل جلاله د انسان نه خوشحالېږي معمولي عمل سره انسان ناقدر وکړي الله خفه کېږي یو ډېره چې ده نه دا ناکاره زنانه وه الله جل جلاله چې ده نه دا ډمه وه او هغې چې ده نه دا یو سپي باندې اوبه وڅښلې الله یې بښنه چې ده نه دا نصیبه یو ډېره نیکوکاره زنانه وه یو پیشو یې چې ده نه دا تړلې وه هغه یې د لوږې نه چې ده نه دا مړه کړه پانسۍ کړه د هغې الله جل جلاله ورته په هغې باندې عذاب راوړ نو د دې وجې نه ګورو الله جل جلاله زموږ او ستاسو د بښنې دپاره بانې راګټوي د دې وجې نه زموږ او ستاسو په زړه کې د نیکانو خلکو د الله د کتاب قدر وي د نیکانو خلکو قدر وي د دیندارۍ چې ده نه دا قدر وي هغه طلبګارو له الله جل جلاله دین چې ده نه دا ورکوي دین په طلب باندې زده کېږي دین په محنت باندې زده کېږي او چا چې طلب نه کړی چا چې محنت نه کړی دین نشي زده کولی لهذا چا چې ده نو دا دنیا ګټلې ده چا دین ګټلی دنیادار دیندار ته دنیا پیسې ورکوي ماله د دې دین نه څه حصه راکړه دین په پیسو نه خرڅېږي الله جل جلاله دین څومره آسان کړی دا څومره زنانه دلته چې ده نه دا قرآن مجید اورېدو ته چې ده نه دا رالي پرې راتلو پیسې نه لګېږي اودس پیسې نه لګېږي 2 رکعته لمونځ وکړه په دې پیسې نه لګېږي قرآن پاک تلاوت وکړه په دې پیسې نه لګېږي جومات کې 2 رکعته نفل سړی وکړي پیسې نه لګېږي دعا سړی وغواړي په دې باندې پیسې نه لګېږي سړی اولاد ته چې ده نه دا حضور علیه السلام مبارکې طریقې وکړي په دې پیسې نه لګېږي الله جل جلاله دا دین څومره موږ او تاسو ته آسان کړی نو د دې وجې نه انشاءالله تعالی موږ او تاسو الله جل جلاله کله د مور په وجه د اولاد زندګي بدل کړي کله د اولاد په وجه د مور او د پلار زندګي دا بدل د دې وجې نه چې ده نه دا یو کس 4 میاشتو ته تللی چې هغه 4 میاشتو له لاړ نو واپس دا راغی ورور ورته چې ده نه دا سهار راورسېد مور ورله ناشته تیاره کړه هغه چې ناشته چې ده نه دا ورته کېښوده مور ته ویې مې طبیعت مې چې ده نه دا ښه نه دی ناشته مې طبیعت ته نه کېږي لهذا ناشته یې ونه کړه بیا ورته غرمه روټۍ تیاره کړه بیا غرمه روټۍ ونه خوړه بیا ورته ماښام تیاره کړه ویې نه خوړه نو بیا ورته مور وایي اخر بچیه دا راته وویل چې پریشانه خو سي وایي مور زه خو تا پریشانه کړی وایي ښه ما څنګه پریشانه کړی وایي زه خو چې ده نه دا ستا نخرې برداشت کړم سهار مې درله ناشته تیاره کړه بیا مې درته غرمه روټۍ تیاره کړه بیا مې درته ماښام روټۍ تیاره کړه نو ما څنګه پریشانه کړم او زه ورته وایي بېبي ما په ریوند کې اورېدلي چې د نبي علیه السلام یو حدیث یې بیانوم چې د چا یو لمونځ چې ده نه دا قضا شي د دې به چې ده نه دا په جهنم کې 2 کروړه 88 لاکه کاله په جهنم کې دا سوځي نو چې د چا مور جهنم کې سوځي هغه به ناشته څه خوند ورکړي او چې د چا مور جهنم کې سوځي هغه به چې ده نه دا د روټۍ د غرمې روټۍ چې ده نه دا به څه خوند ورکړي د ماښام روټۍ به څه خوند دا ورکړي مور یې دغه ځای نه توبه وباسله بچیه زه به بیا انشاءالله تعالی چې ده نه دا لمونځ نه پرېږدم د مورې بچي سره الله پاک د مور ژوند چې ده نه دا بدل د دې وجې نه دا دین چې ده نو دا خلک اوري چې ده نه دا څه شی دی هغه لږ دا ګوري چې ده نه دا ډېر نو ګوري زموږ او ستاسو عمل ته دا خلک چې ده نه دا ګوري مسلې خلک لږې اوري او د سړي عمل ته خلک چې ده نه دا ډېر ګوري نو مسلې کیسې ویسې خو ډېرې زیاتې دي خو عمل به د زموږ ستاسو ډمبرې لرګې د دې وجې نه خپل عمل چې ده نه دا برابر الله جل جلاله دې د خپلې لمونځ توفیق چې ده نه دا راکړي خپلې لمونځ الله پاک چې ده نه دا کړلی انشاءالله تعالی په دې رمضان کې موږ 10 ورځې سړی تهجد وکړي 10 ورځې پابندۍ سره لمونځونه کړي دا عادت جوړ شي موږ او تاسو ماښام د دسترخوان ته وګورو څه بله نعمتونه پرې د خدای پاک راکړو قسم په رب باندې که چېرې موږ او تاسو هغه عبادت دغسې چې ده نه دا کړو دغسې دا عبادت چې ده نه دا کړو نو دغه عبادت سره به